دغه دې دلته شورم ته راغلي یو په څنګ کې پیسه اکوا ولاړه ده دا بله اکوا دغه موټر دی څو ماډل دی دا دې ورته وګوري چې وګوري ورته خلاص بس ورځ مو دلي یوه ورځ هم داسې نه راغلی چې دا ماډل دی دا دې ګوره رقم موټران دي خاص پریمووي لري دا اجسام سالون کرول وایي ته وګوري څه شي دی ولاکه انتاري دروازې یې بندې دي دا هم پخوانی ماډل پراډو ده که څه شي ده اتومات اته دا بل دی دا نو وینې ښه موټر دی الو 1,10,000 څو چلېدلی دی وینئ څنګه یې موډیفای کړی دی خلاص ورته وګوره دا څه رقم جمپینر دی چې شي ګیر یې څنګه ګیر ور اچولی سټرینګ ویلیمونه دا شان میان لري دغه موټر دی نو اوس موږ سودا ورسره کوو دغه کوه غږ کوه دا یعنې دی دا شان رانیولي دی د ګاډي ټایر لږ سره خراب دی نوی دی خو دغه زوړ دی دلته موږ رالو دا د پهلوان هوټل السلام علیکم ګران دوستانو هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست راغلي یو کندهار ښار سپین بولدک ولسوالۍ ته نو د ځینو ملګرو سره راغلی یم موټر رانیسو په موټر پسې راغلي یو نو راغلی یم د فرید کمپلیکس د مشر سره نو پلازې به تاسو ویډیوګان لیدلي نو غواړو چې نن نور وخت به موږ په بابوجو په داسې شي پسې راکړو نو نن په پورنر پسې راغلي پورنر رانیسو نو تاسو ته بلاګ هم جوړوو تاسو راسره تعقیب کړئ دا بلاګ دغه دې دلته شورم ته راغلي یو دا ټوله موټران دي میرا د میرا په څنګ کې پیسه اکوا ولاړه ده دا بله اکوا ده بله پیسه اکوا ده طبیعکات موټر هغه سیګنس چې ورته وایي هغه دی ماشاءالله څنګه ښه موټر دی دې خواته پریمو ولاړه ده دا خو نو دغه موټر دی دا نو ډېر شوقیان لري انشالله دغه دی کراونه شل ماډل دی څو ماډل دی دا دې ورته وګوري کراون خو نو بیا جلا شی دی ښه صندروپ هم لري ښایسته موټر دی ماشاءالله 1,16,804 چلېدلی دی هغه بیا تور دی چې وګوري ورته موږ اصلا راغلي یو په پورنر پسې هغه هم تور 4,000 دا ویني پریمو بس دلته نو هر رقم موټر شته چې ویې غواړي هغه لوکسل ده چې کیلې راوړي ویې ګورو 4,000 تور په تور رنګ پسې موږ اصلا ګرځو موږ خو نو چار وخت راس بس ورځ مو دلي یوه ورځ هم داسې نه راغلی چې موږ شوی موټر ولاړې تیار او تر هر څه چې موږ د ځان سره ډېر دغه کړلی یم د ځان سره فکر وکړئ اکواوې ډېرې دي هایبریډ موټران بیخي ډېر دي او موږ چې غواړو پورنران کم دي ګوره په هر شورم کې دې ته مال هر رنګ هم پکښې شته ژیړې سرې شنې هر ماډل رنګ په اکوا کې شته هغه څنګه رنګ اکوا ده یقینا ولا ده رنګ نه ده رنګ د کتل هغه خبره در په دی
دوی سره ورک نه سو، زه به ور دې خواته حاجي صاحب ته ووایم دا خوا کې مې ده ته اشاره وکړه چې موږ دلته یو. نو نن به خاص پورنران در باندې وینم. دا ماډل دی، دا دی ګوره رقم موټران دي. دغه بیا دا شورمان بیا داسې دي چې خاص پریمووي دي په دې شورم کې. دا خو ټوله کښته ماډلونه دي. دا ګوره خاص پریمووي لري دا حاجي صاحب. رقم ور لوړ ماډل کښته ماډلونه څنګه موټر دی ماشاءالله. دې ته وایم دا د بودک خلک به فکر کوي چې دا اوس وګورې سره ګرمي و چایه، نو ستړیا په بل شي کې نه راپکېږي، چای به څښې. کراون دی یا دې ته به ځم رویال سالون کراول وایي. ته وګورې څنګه ښایسته جوړ دی چې راته ولیکل ګیر سوه دا شیان میان دي. سیټان ښایسته نوی موټر دی، څونه چلېدلی دی، څنګه موټر دی داسې ورته وګورې ته. نو بس رقم ښایسته موټران دي. دا فورنر ته وګورې څنګه یې موډیفای کړی دی. داسې ورته وګورې دا څه رقم جمپینان یې ورلګولي ماشاءالله. ټایروت یې ګوره څونه لوړ دی. دې خواته دې چې نو زه دغه کومه ورپورته کېږم زینه غواړي. هغه فورنر دی چې شي ګیر یې څنګه ګیر ور اچولی، ښه سندروپ هم لري، بیخي جګ موټر دی. څونه ټایرونه یې دي دې ته وګورئ دننه یې څونه شیان پکښې دغه کړي. موږ په تور رنګ پسې ګرځو، دغه کې اوس یو دانه ګورو چې څنګه دی. لوړ ګریډه دی 4000. خو نو دا موټر دی نوی نواري دی، کار تر اوسه لا نه دی پکښې سوی، ډېر کارونه یې پاتې. تر اوسه لا ګرځو تقریبا بجې دي 10:30. موټران مو ډېر وکتله، نو بس چې داسې زموږ د خوښ او د ذوق موټر مو تر اوسه نه دی پیدا کړی. پسې ګرځو نو دا داسې دی چې دا پورنرانو دا ماډل غټ موټران کم دي اوس. مخکې به ډېر اوس دا کوچني موټران زیات دي، د هایبریډ او ګرمي هم د آوټ سایډ ته 15 درجې د آوټ سایډ ویني دا ځای کې. تور موټر نو بیا ډېر ګرم وي. موږ هم ګرځو دغه یو پخوانی ماډل موټر دی ویني دا څه شي دی ولا هندارې دروازې یې بندې دي، دروازې یې بندې نه وای بیا ما در باندې لیدی. اوف لاس ته یې څونه سور کراون دی، ماریکس دی. دې خواته ښه سور ماریکس ولاړ دی، دا سپین ماریکس دی. ډېر موټران سته دې خواته اوس مخامخ وګورئ. ګوره دا څنګه موټر ولاړ دی، دا لنډ کوزر دی. دا څنګه موټر دی وینې پر سر باندې تیار شوی هم لري. دا لنډ کوزر دی، دا هم پخوانی ماډل پراډو ده که چې ده اتومات، ښه سندروپ هم لري. دې خواته دا بل دی، دا نو وینې ښه موټر دی. دا وینې دا د سارا موټر دی. نو خیر موږ دا سودا باندې اخته یو. دا یو فورنر دی 4000. نو بالا ټوله موټران دي. یو دانه داغه دی، یو دانه داغه دی، یو هغه دی. په دې ټولو کې 4000 نسته.
دا موټر ته بېرته رالو 1,10,000 څو چلېدلی دی وینئ کاغذان ماغذان چې یو څنده روپیه درلودی نور بیخي نامي و Берег вынеси, я тебя бачу. Скачай мутку. Ты лака. برېک یې کاشت Берег лака банд کنه. Лака بته вынеси, лака. خپل نه زی یا ولاړ ما ډاله موټر کا دا هغه یو فورمر ته م لږ لږ زموږ اوږه لګېږي بیټري سر مې پکې کېښوی دا بیا ښه داسې دغه هم لري نه ده دا باډي کټ چې ورته وایي فورنر دی و هغه به خپله بټن لري دغه دی ولګېدو ها دا به د کنټینر کې ساکټان خطا کوي چې د ساکټ ته رئیس کنټوال زه یې ور ولګوم هسې خو م پکښې چالانه کړې 2,000 چلېدلی دی دا شان میان خو نو دا لري دا دې وینې سټرینګ وایلیمونه دا شان میان لري دا چیش پکښې راغلی دا سندروپ دی سندروپ څو حصې مسې و شامیان یې ټول برابر دا موټر دی نو بله سودا کې یور سره چې څنګه بسي څنګه پکښې معلومېږم په دا سندروپ چې خلاص ښه رڼا یې ونې په دا موټر کې دغه موټر دی نو اوس موږ سودا ورسره کوو که سره جوړ سو به ورسو سره وبغږېږو کوم سودا وکړئ انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریکو موټر سودا مو وکړله موږ اوس یوارې ځو کاکړانو منډۍ ته ورې مو یو څه کار دی ورې به مم وګرځومه لږ لږ دغه کوه غږ کوه تر اوسه لا انشاءالله پورې نرجې یم واه ار بخش جلال اپلازیه ته م لایټونه م نه رانیول که مو ولیدله رانیسوې ښه اوس ګاډیانې دغه راسه وګوره دغه یې دانه ده که دا تازه پرېوله یا دغه کړایانې دي دا شان رانیولي دي پهلوان ته م ګاډۍ کې ورکړي دي په لاس نور مو انشاءالله سودا خلاصه ده دا نو ډېر یو جالبه بازار دی پهلوان بیا ایسکریم خرڅوي رقم شیان دي دا بیا ګوره ټلیفونونه دي موږ هم بېرته سره راووتو نو ډوډۍ د هوټل دی کامره چالانه راسه پاته سوې وه ټوله چارج یې خوړلی ګرمي ده ګرمي ښه سمه ګرمي ده بولدک یې هم هسې ګرمي مې سوې ده چې اوس کامره د شاوخوا ته واړومه ځان ته بیخي به را باندې وخاندئ چې دا څه بدل سوي دي راځه پهلوان هم د ګاډۍ ټایر لږ سره خراب دی موټر مو چیرې لرې درولی دی پر
غرمې د ډوډۍ ټیم هم نور به نو موږ هم یو ځای ډوډۍ خورو نو بیا انشاءالله د خیر سره حرکت کوو. نو سپین بولدک ولسوالۍ یوویشت ته چې راسې نو حتمن ته د 1 ساعت دپاره راغلی او تا باندې به ستا ورځ خو حتمن په در تېرېږي. ورځ ولیکه در سره. دغه دی زموږ نوی موټر نوی دی او دغه زوړ دی. دلته موږ رالو دا د پهلوان هوټل غواړو چې دلته ډوډۍ وخورو. ټوله ورځ وګرځېده روش مو نه دی خوړلی دا دې ورته وګورئ.